السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو ملګری احسان الله ملګرو تاسو په ډاکټر پوزیا پیج باندې د سکرین باندې به دغه پکچر تاسو ته ښکاري چې ډاکټر پوزیا په بهر ملکونو کې ژوند کوي. د انګریزانو سره فارسي کینی او د انګریزانو چې کوم ثقافت دی هغه منځي لکه چونکې هغه د سر رپاسې په یو یخ ډن کې هغه غوپو وخی بالکل لغړ نو هغه شان چې دی ډاکټر پوزیا کوي. زما دا ویډیو شیر کړئ چې د هغې له ورسي. زه یو پاکستانی یم، زه چا باندې تنقید نه کوم، زه یو اصلاحي پیغام ورکوم هغه خویندو ته هغه وروریانو ته چې کوم په بهر هېوادونو کې دي او هغه راځي په پاکستان سره یا د افغانستان د ملګرو سره په ټیک ټاک باندې د یو بل ته کنځلې کوي، یو بل ته ځان بربنډوي. ملګرو څنګه چې ډاکټر پوزیا ده، ډاکټر پوزیا چې ده د دې ما یو پازیټیو میسج وانه اورېدو یا ما د دې چې دی یو صحیح کار وینل چې یاره دی یو انسان نه چې دی یو په ټیک ټاک باندې لایو راله او دی یو صحیح انفارمیشن چاته ورکړو، خو دا چې راشي نو دا کنځلې کوي او هغه کنځلې کوي چې کومې د نه کتو وي. په سپینه ګیره ورسره کسان راشي، لایو ورسره ناست یا تنکي هلکان راشي 16 17 سال 18 سال عمر وي او د دې سره په لایو کې راشي او هغو په دې خوله چې څه ورځي یو بل ته وایي دغه کنځلې کوي. نو آیا موږ له خپل دین اسلام دا نه راکوي چې یاره موږ یو کس ته کنځلې وکړو یا یو کس له دغه وکړو چې موږ یو پازیټیو میسج راوړو چې موږ دنیا انګریز زموږ نه متاثره شي. ملګرو دا نه ده چې یاره موږ به په انګریز پسې یو یا موږ ته پښتانه چې یي نو یو پسې خبره کوو بل سره کوو. پښتون چېرته هم داسې نشي کامیابېدی. هله به موږ پښتون کامیابېږو چې کله موږ چې دی نو موږ خپل ځان سټرانګ کړو. آیا موږ سوچ وکړو چې یاره موږ به په راروان فیوچر کې څه جوړېږو. نو زه تاسو له یم چې تاسو سبا له نه او د دې سکرین نه اخوا شئ، ستاسو دغه ویډیوګانې به خلک ګوري، د دغې نه به څه داسې زده کړه وکړي چې یاره ستاسو دا ویډیو چې هغوی له مخې له راشي هغوی به څه وایي، الټه به درته دغه کنځلې کوي، الټه به درنه هغه کنځلې زده کوي. نو ملګرو خدای ته وګورئ، د داسې خلکو پسې راوځئ او د داسې خلکو به مونږ مخنیوی کوو چې تاسو مونږ د دې مخنیوی نه کوو نو دغه خلک چې دی هغه به په ټیک ټاک باندې راځي او دغه ګنده ویډیوګانې به خېجوي. نو ما له خپل خوږ ورور احسان له ورکړه اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.